دا اوس خامنه‌ای صاحب چې مړ شو، په خدای قسم په صراحت سره ابوبکر رضی الله عنه ته جاهل ویلي او عمر رضی الله عنه ته منافق ویلي. د کتاب مې درته ښکاره کړی، په ویډیوګانو کې مې په خدای قسم درته ښکاره کړی، که اوس غواړي اوس بیا درته ښکاره کړم. دا خامنه‌ای صاحب دا اوس د موږ ډېرو خلکو یې ښکته پورته کوي. په خدای قسم ابوبکر او ټولو صحابه ورته یې غله ویلي دي، وایي دا ټول صحابه غله وو. لا اله الا الله. دا اوس به درته ښکاره کړم، بیا داسې نه ایسي اوس به بیا راته وایي چې قاري صاحب ته تهمت لګوي. او ډېرو دعوتګرو ورونو غوښتنه رانه کړې وای قاري صاحب دا کتاب لینک موږ ته راکړي. داسې تاسې ګوګل ته لاړ سئ او د کتاب نوم ورته ولیکئ، ډایرکټ یې درته رااړوي. څه شی کېږي؟ ډایرکټ یې درته رااړوي. دا مسلمانانو وګورئ، در سره نوٹ کړئ الخواص واللحظات المسیریه. د خمیني صاحب خپل کتاب ده، د خامنه‌ای صاحب. ما ته بعضې ملګري وایي قاري صاحب ته د اعصاب ولي ورته وایي. نو موږ خو علمي خلق یو ښه، او په علمي میدان کې به هغه د علم آداب ساتو. د دې مطلب دا نه ده چې دی شرعا صاحب ده. بعضې خلق راته وایي اوس ګوري موږ له چا سره ذاتي اختلاف نه لرو، نه د چا په شخصي شیانو باندې خبرې کوو، خو همدغه کتاب لاندې وګوري آیت الله السید علي خامنه‌ای، د دې کتاب دغه لاندې وګوري. زه دا صفحه درته راغټه کړم، 58 صفحه ده، معلومیږي درته 58. او قاري صاحب لا حول ولا قوة الا بالله. 58 صفحه ده، دغه ځای کې وګورئ 58. او دا کتاب ده الخواص واللحظات المسیریه. په دې ځای کې د علي رضی الله عنه خبره راوړي وایي دا اول چې ابوبکر رضی الله عنه په سر کې دا وایي جاهل، والثاني معلومیږي درته که نه معلومیږي درته؟ او قاري صاحب والثاني منافق حاسد. څوک عمر بن الخطاب رضی الله عنه. بیا تاسو د لاندې وګورئ، دا لاندې وایي کله چې نبی علیه السلام وفات شول نو ټول صحابه د خلافت د غلا کولو دپاره وسرقتها ومنعوا حقه منها وقد كان لذلك العمل الجبار. بې غیرته یې ورته ویلي دي صحابه وته، غله یې ورته ویلي دي. ښه بیا لاندې پسې وګوري وایي حتی کله وخت چې نبي علیه السلام الله جل وعلا وایي رسول الله روح واخیستله رجع قوم على الاعقاب. ټول په شا باندې واپس ول. څنګه واپس؟ یعنی له اسلامه واپس ول، کفر ته واپس ول. استغفر الله. ورسي دا کتاب په ګوګل کې ورته ولیکئ، د خامنه‌ای صاحب خپل کتاب ده. که د خامنه‌ای صاحب کتاب نو په خدای قسم د میډیا درته پرېږدم زه درنه. د ما مبارزه په دروغو باندې نه ده. زه به رب ته څه وایم چې د مسلمانانو د دوکي دپاره یو دروغجن یا مثلا هسې یو شی راواخلم، رب ته به څه وایم، الله ته به څه وایم. د دې هرې خبرې پوښتنه رب جل وعلا په ورځ قیامت کوي. بیا به څه کوو؟ دوی د خپلو عوامو ته وایي چې هغسې ده او دغسې ده. لا حول ولا قوة الا بالله. نو د صحابو دفاع دا د مو حق ده، د ټولو مؤمنانو حق ده چې دا دفاع به په نره کوي. که مؤمن وو هغه به دفاع کوي، که مؤمن نه هغه د خپل کار کوي. بالکل. څه نامو د کتاب؟ الخواص واللحظات المسیریه. الخواص د خپل د خامنه‌ای صاحب خپل عکس ده ورباندې. او دا مکتبه مؤمن قریش په دې مکتبه کې چاپ شوی ده. غالبا دا خو په عربي باندې دغه په فارسي باندې هم شته، په فارسي هم تاسې کولی سئ چې دغه وکړي، پیدا یې کړي.